ورک دې شمه خیر ده چې مې ورک ایمان راوړی دی او امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی او دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جنۍ په یو هلک ایمان راوړی دی مننه دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جنۍ په یو هلک ایمان راوړی دی یو نظم درته ډالې کومه چې حجر اسود مې ښکل کړو د حسن حد مې ښکل کړو حجر اسود مې ښکل کړو د حسن حد مې ښکل کړو ای زه شنې روضې ته لاړم ای شین ګمبد مې ښکل کړو لاچي له ونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم لاچي له ونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم چا ویل پیر شوې لاړې چا ویل کافر شوې لاړې چا ویل دروغ دی ووي چا ویل رښتیا دی ووي ما ویل خوب مې لیدو چا ویل پیر شوې لاړې چا ویل کافر شوې لاړې چا ویل دروغ دی ووي چا ویل رښتیا دی ووي ما ویل خوب مې لیدو خلک حیران پاتې شو وی عجیبه کیسه وه دا خو خوږه کیسه وه څومره په لنډې وکړه څومره اوږده کیسه وه وی عجیبه کیسه وه دا خو خوږه کیسه وه څومره په لنډې وکړه څومره اوږده کیسه وه بس زه راپاڅېدمه هغه مې خپل مې پرېښو روشن مې ځان سره وي منیر که پیر خو دی منیر کافر هم نه دی لاچي له ونګه خوښ مې نه شوي یا غنم رنګه خوښ مې نه شوي یا ربې ننګه خوښ مې نه شوي د سترګو جنګه خوښ مې نه شوي د تورو جنګه تا به ټول عمر کوم